زموږ په مخ باندې د شپږو عربو نه زیات انسانان اوسېږي. دغه شپږ عربه انسانان په 7,000 ژبو کې خبرې کوي او په دې کې کوټلې او کره ژبې چې دي هغه 4 دي. پښتو ژبه هم په هغه 4,000 ژبو کې دی چې کومې کوټلې غښتلې او په هر لحاظ پیاوړې دي. ټیک ده که نه؟ ځکه چې دا په هغه شپږ شپېتو ژبو کې شمار ده کوم چې کمپیوټري ژبه ده، نو د دې خاطره دې ته موږ په درانه سترګه ګورو. بیا دا 6,000 یا 7,000 ژبې چې دي دا ژبپوهانو په 8 ډلو کې ویشلي دي، ګروپونه ورته جوړ کړي دي، یعنې شجرې ورته جوړې کړي دي چې کوم ژبډله چې ده د هغې نه کمې ژبې راوتلي دي او یا د هغې سره یې تعلق دی. نو په دغه حساب باندې چې کوم لوی ډلې دي هغې نه به زه ځینې یادې کړم چې یوه پکې اریایي ډله ده، یوه پکې دراوړي ډله ده. اریایي ډلې باندې به خبرې کوو، خو دراوړي ډله هغه ده چې نن سبا په هندوستان کې ویلی کېږي 15 ژبې داسې دي چې هغه د دراوړي سره تعلق لري په هندوستان کې. د دغه دراوړي نه یوه ژبه زمونږ سره زمونږ په بلوچستان کې دی چې نوم یې براهوي دی، دا دراوړي ده. رالو دې ټکي له چې کومه اریایي ده، نو هغه اریایي په وړاندې زمانه کې چې کله د پښتنو یا د دې سیمې د خلکو د یونان سره د رساکشي وه د حکومتونو او په یو بل به حملې کولې، په هغه دورونو کې زموږ نه یوه لویه برخه د اریایانو چې ده هغه یورپ ته تلې ده او هلته مستقل آباده شوې ده، چې هغې ته جرمنیان یو قوم دی او د دغې دور ژبې ته انډو جرمینک ژبه وایي او دغه جرمنیان چې دي دا بنیادي طور اریایان دي. او په دې تګ او راتګ کې ورسره دا نور لکه ایران زموږ بنیادي سلطنت و، دا د دارایوش او د دغو مخامنشي بادشاهانو، نو زموږ دا تګ راتګ به پیدل کېده، په اسونو باندې به کېده، د دې سره به فیمیلیانې تلې، ځکه چې دا په میاشتو په کلونو سفر یې به وي، په لاره به جنګونه. نو څه زمانه پکې په 700 قبل مسیح کې پښتانه په فلسطین کې هم پاتې شوي دي. دا په موږ کې چې د بني اسرائیلو نظریه چې راغلې ده، نو دا شاید چې د هغې وجه ده، ځکه چې دوی ورسره چې پاتې شوي دي نو د دې پښتونولي او د یهودیت مذهب یو بل ته ډېر زیات نږدې دي، نو دوی به د یو بل نه اثرات قبول کړي. او ځکه د پښتنو د لویو قبیلو نومونه د یهودي پیغمبرانو دي، که دا وروستي د هندو مذهب نه یا د بل مذهب نه اسلام ته راغلی وی، نو زیات په بیا به د صحابه کرامو نومونه زیات وو، خو په دې کې د پیغمبرانو نو د یهودي پیغمبرانو نومونه زیات دي، نو موږ دا اندازه کولی شو چې دا هغه فلسطینی اثر دی په موږ باندې. ټیک ده؟ اوس رالو دې ټکي له چې دا په دې سنټرال ایشیا کې چې کوم قومونه پاتې شو، اریایي قومونه پاتې شو، د جرمنیانو ورته رخصت شو، نو دا په 2 ډلو کې وویشلی شو، ځکه چې یوه ډله د دې جنوب پلو هجرت وکړو او یوې ډلې دېخوا مشرق پلو وکړو. نو کومې چې جنوب پلو یا د افغانستان په غرونو کې پاتې شو، هغې ته موږ ایراني اریایي ژبډله وایو. په اریایي کې دننه ایراني اریایي ژبډله، ټیک ده که نه؟ او کوم چې هند ته وخوځېدله نو هغې ته موږ بیا هندي اریایي ژبډله وایو. ټیک ده جي؟ اوس چې په افغانستان په سیمه باندې یا په دغه ایران او شاوخوا تاجکستان شاوخوا په دې سیمه باندې کوم اریایان پاتې شو، نو د هغې دا پته نه لګي چې دوی به کومه ژبه ویله. ژبپوهانو ورته اریک نوم ورکړی دی، یعنې د اریایانو ژبه. خو چې کوم موږ سره دستاویزات موجود دي یا سنس ریکارډ موجود دی، هغه اوستا ده. اوستا ویلی کېږي چې دا د ستایلې نه وتلې ده او د زرتوش چې کوم مذهبي پیشوا دی د هغه ژبه هم د اوستا وه، د هغه د کتاب هم نوم اوستا دی. ټیک ده که نه؟ نو دا ایراني اریایي ژبډله ده. په دې کې فارسي ده، پښتو ده، پکې پراچکي ده، ارمړي ده، بلوچي ده، کردي ده، تاجکي ده. دا ژبې چې دي دا په ایراني اریایي ژبډله کې شاملې دي. د دې
اریایي جبډلې چې دویم خاښ و هغې ته موږ هندي اریایي جبډله وایو او د دې اریایانو چې د مقامي دراوډیانو سره مقامي خو دلته دراوډی قوم د هغې مختلفې ژبې ویلې یعنې دې یوه ژبه نه وه مختلفې ژبې ویلې یا مختلفې لهجې به ورته سړی ووایي چې په هغې کې د ټولو نه مشهوره پالي وه او پالي هغه لهجه ده په کوم کې چې د ټکسلا په یونیورسټۍ کې درسونه ورکړی کېده یعنې دا پکې درسي ژبه وه پالي نو چې کله اریایان کله د جنگ په شکل کې کله د هجرت په شکل کې کله د ورشو په تلاش په شکل کې قدرتي افاتونو په شکل کې چې دوی راخوځېدلي دي او دوی د دراوړیانو سیمې ته راغلي دي نو د دې سره د ژبې او د تهذیب ګډون شوی دی د ژبې او د تهذیب ګډون شوی دی د تهذیب ګډون به ته داسې یاد کړم چې اریایان په غرونو کې اوسېده د دې ټول خدایان نارینه وو لکه رامان دی کرشن مهاراجا دی هغه ارجن دی او دا قسم دی هندوستان دراوړي کوم قوم چې پروت و دا په ګرمه ځمکه کې دا ابو هوا د دې ګرمه وه اواره وه دې سبزیانې زیاتې خوړې دې د غوا پۍ زیات خواړه نو د دې خاطره د دې خدایان چې هغه ښځې وې هغه پاروتي ده لکشمي ده کالی دیوي ده دا چې وي نو دا څه نومې دی دا د دراوړیانو خدایانې وې دا اریان ورغله او داسې په ورځ دوه کې نه دي ورغلي زرګونه کلونه یې اخېستي په دې تګ و راتګ کې په نتیجه کې تهذیبي ګډون یې زه دا بیانوم چې دا خدایان چې کوم یو دلته نارینه وو هغو د هغه خدایانو ښځو سره ودونه وکړه ځکه د کرشن مهاراجا د ښځې نوم پاروتي دی دا بیا دوی له ودونه وکړه او په نتیجه کې د دوی نه هندو مذهب راووت چې هندو د مذهب نوم نه دی بلکې د انډس ویلي نوم دی دا د هند او سند یو بل سره جوړېږي لکه د 10 نه 10 جوړېږي تاسو پام دی که نه هی او سند یو بل سره بدلون مومي نو د دغه انډس ویلي دغه بل هندو مذهب مخې ته راغی نو دی هغه تهذیبي ګډون پیدا کړ د دې سره لساني ګډون پیدا کړ یعنې اریایانو چې خپله ژبه راوړه دلته دراوړیانو بلا خپلې ژبې وې هغې ته په نتیجه کې پراکرتونه وویلی شو یعنې پردۍ ژبې ناتراشلې او غیر مهذبه ژبې ځکه د اریایانو ژبې چې وې هغه علمي ژبې وې ریګ وید ویلی کېږي چې د پښتنو په سیمه باندې لیکلی شوی دی نو دا علمي ژبه وه دا د حکمران ژبه وه نو دا د اقلیت ژبه وه اکثریت دراوړی و ولس دراوړی و نو چې د دې دا ګډون شوی دی نو په نتیجه کې بېلابېلې ژبې منځته رالې هندي اریایي ژبډلې ژبې په وجود کې رالې چې په هغې کې هندي ده اردو ده پنجابي ده سرایکي ده هندکو ده ګجرو ده پهاړي ده په کشمیر کې ویلی کېږي دا پکې غټ غټې ژبې ما یادې کړې وړې وړې مې پکې پرېښودلې ټیک ده اوس په دې منځ کې نور قبایل د سنټرال ایشیا نه هم دغه اریایي ژبډله چې د ایراني نه رابیله ده خو هندي له لا نړه یعنې هندوستان ته لا نړه بلکې د اباسین غاړو له راله او پخوا د معیشت یوازینۍ وسیله چې و هغه څاروی و د هغه نه یې څرمن ویسته اغوستی د هغه نه یې غوښه خوړه د هغه نه یې پۍ خوړله داسې وه که نه جي نو د دې خاطر د دغه جایداد د سمبالولو دپاره دوی د اباسینو غاړه غوره کړه ورشوګانې ورته دلته ښې په لاس ورالې او دوی په پورته غرونو سیمې ته لاړه نو کوم چې د کوهستان طرف ته لاړه نو هلته هم پراکرتونه موجود دي که نه یعنې دغه ځمکې خوشې نه وي چې دوی ابادي کړي بلکې په ځمکه مخلوق و نو چې دوی د چا سره میلاو شوي دي په نتیجه کې هغه ژبې په وجود کې راغلي دي ستاسو پام شه که نه دي په نتیجه کې مثال شنا راغلی چې په ګلګت په سیمو کې ویلی کېږي چې دا دردي ده دې ته دردي اریایي وایي دردي اریایي هغه ژبډله ده چې هغه په سنټرال ایشیا کې پاتې نه شوه هندوستان ته لا نړه دا یې په منځ کې پاتې شوه خو د دې زیات تعلق د سنسکرت سره دی ولې د سنسکرت سره دی چې دا سیمه چې د دراوړیانو وه دا سیمه د چا وه د دراوړیانو وه نو د دې سره چې اختلاط وشو نو په نتیجه کې د دې دا ژبه چې ژبې چې څومره دي دردي د دې زیات نزدېکت چې دی هغه د هندي اریایي سره دی نه چې د ایراني اریایي سره د دې خاطره دا هم په هندي اریایانو کې شمار دي خو په منځ کې پراته دي یعنې منځني اریان ورته ویلی شو د په دې خلکو کې ما شنا یاده کړه چې هغه په ګلګت په سیمو باندې پرته ده کوهستاني بیا هم په اپر او لور کوهستان کې پرته ده په دې کې توروالي ده چې په 2 یونین کونسلو کې ویلی کېږي
هغه په مدین کې او په بحرین کې ده په مدین کې خو نه ده په بحرین کې ده په مدین په دره کې ده په چیل دره کې ده دوه یونین کونسلي او کار پکې ښه روان دی شاعران ادیبان او هلته پکې ځینې توروالیان لګیا دي هغه پکې علمي کار هم کوي دویمه زموږ سره چې بله ژبه ده دردي هغې ته ګاوري ویلی کېږي ګاوري او ځینې کسان دا فکر کوي چې سکندر اعظم چې کوم یو راغلی و او دلته کې جګړه کړې وه که نه کومه جګړه کړې وه ستاسو په دې سیمه باندې مساګا والا جګړې چې کړې نو په هغې کې ویلی کېږي چې ده د ګوري او د اسپاسي سره جنګ وکړو داسې ده که نه نو ځینو خیال دا دی چې دا غوري قبایل دي او اسپاسي یوسفزي قبایل دي زما داسې نری غونته شک دی عقیده ورته نه یم شک به ورته ووایم چې دا ګوري چې دا غوریان نه دي بلکې دا هغه ګاوریان دي چې دا هم په دغه ځای کې پراته او دا په دې ټیل لاټیل کې په پورته غرونو ته وخاته ځکه چې د غوري سره بېله ګپ په بغیر نړو دلته خو نیغ په نیغه ګپ په ګپ پروت دی سر هلته اوس په ځای کې ګوریس موجود دی ګوریس موجود دی ګوریان موجود نو د دې مطلب دی چې دا ګاوري ده دا په دوه ځایونو کې ویلی کېږي یو په کالام کې ویلی کېږي د سوات په کالام کې یو د دیر په کوهستان کې ویلی کېږي هغه پاتراک دی او کلکوټ او که نه دا سیمې چې دي دیر کوهستان په هغې کې دا ګاوري ژبه ویلی کېږي دا د توروالۍ نه لږه پراخه ده ټیک ده ځکه چې دا په دوو لویو درو کې ویلی کېږي د دې نه علاوه پکې یوه کوار ژبه ده کوار ته قاشقاري ویلی کېږي او دا په چترال کې ویلی کېږي ټیک ده په چترال کې یو بله ژبه ده هغې ته وخي وایي خو هغه وخي د ایراني ډلې سره تعلق دی یعنې د پښتو خو په خویندو کې ده نو کوار ژبه چې ده نو دا هم دردي ژبه ده کوار ژبه د نورو ژبو په نسبت باندې هغه دغه پرمختللې ده د هغې وجه دا وایي چې چترال به یو باقاعده ریاست پاتې شوی دی په هغې کې د هغې زیاتره د هغې کاروایانې چې عدالتي وي یا څه وي هغه په فارسي باندې کېدلې خو بیا هم چې خپلواک و تر ډېره حده پورې اندروني طور نو د دې وجه نه کوار ژبې ترقي کړې ده بلا شاعران یې پیدا کړي دي اخبارونه یې هم راځي او هغه دا کومه چترالي ژبه چې ده او دا کومه چې موږ چترالي وایي کوهوار ویلی کېږي د ګټې ژبه د کاڼي ژبه یعنې چې په کاڼي سره داسې که مانګې چې جوړېږي نو دا دغه مقامي معنی دا ده صدق زه یو خبره کول غواړم دا دردي چې کوم دی وایي چې دردي که نه د دې مطلب دی چې کچا غوښه کپاړه نو سر که تاسو پوستانه دوی ځای ته راشئ اوس هم به غوښه داسې شنه خوري پوره پخې نه خوري هغه ډراویډینس حوالې سره دا خبره کېږي یا کچا غوښه چې یاره دوی ځان ته دا اریازه کوي چې دا معزز وو او دا ډراویډینس شو دراوړ دا یاره معزز نه وو دا کم خلک چې نو هغوی ته به دغه ځکه وي چې دوی په هغه د پیران لوستی شي نه دوی ته به ډراویډینس ځکه وي چې یاره دوی به کچا غوښه خوړله او غیر مهذب وو او دغې حوالې سره دا خبره ما دغه کړې وه په سوات کې یو کلی دی دردیال ورته وایي دردیال ټال دردیال کابل تحصیل نو درد هغه دردیان دي یال دغه ته وایي لوی تالاب ته دردیال یعنې د دردانو تالاب زموږ سره یو بل کلی دی درګۍ ګۍ د زی ته ویلی کېږي دا ګاب چې په جیم باندې وړي جای ته جوړ جیم چې زی شي فارسي کې ته ګاه جوړ شوی دی اماجګاه میلهګاه ستاسو فکر دی نو دردګۍ باندې د دردانو کلی د دردانو ځای یعنې دلته موږ ته یعنې دا خبره ثابتېږي چې دلته دردان په دې سیمو باندې پاتې شوي دي او وروسته دا ټیلوالی شوي دي غرونو ته ټیک دی واخر دعوانا ډېره مننه